خلکو د مالونو ته مه پس کېږه مه دې خلکو ته دا راښکاره کوه چې زه تاسو ته محتاج یم که ته سجي کې مزدوري کې که ته کاروبار کې دا ته خپل حق دی دا ته سوال نه کې دا ته چاته محتاج نه یې خو چا سره صبر چا سره داسې دغه مه کوه مه راښکاره کوه چاته ده چې زه تا ته حاجتمن یم زه تا ته او جی 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 او جی جی او هسې خندا او هسې چې دی مسکی مسکی کېدل دې دپاره د سره پیسې دي د سره ګاډی دی مالدار دا ته ځان بېعزته کې دا خبره زما نه ده دا د جبریل علیه السلام خبره وی خلکو سره چې څه دي دې نه ځان بېزاره که عزتمن به امام حسن بصري رحمه الله به وي ته د هغه وخته پورې عزتمنې چې څو پورې د خلکو نه هغه څه نه غوښتلي کوم چې د هغوی په لاسونو کې دي او چې کله دې ترې وغوښتو که نه نو ته خو پرېږده ستا دا خبرې او ستا دا لیده به هم بدې شي دا خو موږ لیدلي دي یو سړی وایي چې یو خبره دا څنګه ته پکې ضرورت نشته ته د یو کس سره کښېنه پاسه هېڅ خدمت مو ته مه وایه ته ګورې ته څومره عزتمن خو که یو ورځ دې ورته ووایي چې ماله پلانی کار وکړه ماله قرض راکړه ماله دا وکړه ماله دغه وکړه بس اوس ګوره الا دا که دا سړی الله والی او په خپله قدرمن او عزتمن هغه جدا مسله ده خو نور غالبا بغیر مبالغې نه غالبا دا چې ته به سپک شي ته به څه شي سپک به شي بیا که ورته ته ټلیفون کې اوچتېدلی ځکه چې دا بله ورځ تمه ساتلې د زمانه ودرېده چې کله د خلکو سره لاسونو کې څه دي دې نه دې تمې وساتلې که ذلیلی شي سړی د یو چا پنځه چته بنګله دې ولیده که نه نو چې ورته وګورې ماشاءالله تبارک الله ښه د خندا او مسکا سره لکه ماشاءالله تبارک الله ویلو په دوه قسمه دا به تاسو تجربه کړي نه یو ماشاءالله تبارک ماشاءالله تبارک یو دا دی د دې نه پته لګي چې زړه کې دې شتي اوس هم بس کېږي ورته یو دا چې ښه داسې ماشاءالله تبارک الله ماشاءالله الله یې د دې نه ښایسته درکړي یاره او ستا جونګړه ده راسسېږي خو بیا به هم دې ته نه پس کېږي ته ګوره خپل عزت ته چې الله تعالی څنګه عزت درکړي یو سړي سره ګاډی نه ګاډي دي او ته پیاده ګرځې کوم ځای کې دې مخې له راغی مبارکي وله هم ورکړه مبارکي وله ورکړه د برکت دعا ورته وکړه ته ګوره چې ستا عزت څنګه د دې سړي په مخ کې د یو سړي دې ولیدو چې الله وله تجارت او کاروبار ورکړی دی او ته دیاړۍ له ځې او هغه هم په لږو پیسو باندې ځې کله ورسره میلاو شوې که نه پروګرام و مجلس کې ښکلی ورسره میلاو شه ښه ډاډه دعا ورته هم د برکت وکړه وایه ماشاءالله الله دې پکې برکت واچي دغه شی ته د هغه سره داسې میلاو شه لکه ستا چې هم د هغه د کاروبار په شان کاروبار ته بیا خپل عزت ته ګوره ونه رسېدې زما په دې خبره دغه شی ورسره میلاو شه د واسکټ اچولی دی د تور بوټان او تورې سپلۍ ته هم واسکټ او تورې سپلۍ واچوه دا تقسیم د الله دی د دې مالداره دی ما نه زه به څه کوم ته به مخکې به زه ښایسته کپړې نه اچومه یا زه به ده ته چې دی خلاصې چینګوم را چینګومه خدمت راغی مسله راله مزدوري راله بیا د انسانانو د یو بل سره هغه معاملات دي چې دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي دې کې ذلت نشته موږ ټول د رزق دپاره منډې ووو موږ ټول د یو بل سره مرستې کوو د یو بل سره ودرېږو خو دا ذلت نه دی ژوند داسې تېرېږي او یو هغه دی چې هغه ذلت دی لکه اوس ته یو ځای ته ورغلې هلته مالداره خلک ناست دي تا له څه درکوي نو ته د اول نه څه له مسکی مسکی کېږي هسې تا له خو څه درکوي هم نه کله دا دې ما ته ویلی چې هغوی اعلان کړی دی چې ته نن 8 بجې راشه تا له موږ 1 لاک روپۍ درکوو نو بیا به ما ویلی چې 1 لاک روپو ته به ته داسې مسکی مسکی کېږي خو هغو تا له څه درکوي هم نه خو چې تا ولي هله جي 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 لکه سله ځان بېعزته کړې هغه هم زما په شان انسان دی هغه هم د الله بنده دی زه هم د الله بنده ښه قدر او عزت یې کوم خو ځان ذلیله کوم خو نه صرف په دې چې الله وله دنیا ورکړې دا خو الله تقسیم کړی ماله به الله را کړې ده خو لږه کمه ولې زه ځان ذلیله کوم که د ده سره زما داسې معامله راغله چې هغې کې زه ذلیله کېږم نه نو د دنیا طریقه د رواج دی روان نو خلکو سره چې څه دي دې ته مه پسخېږه مه پردي حسابونه کوه
ما په ګاډي پسې سر شاته سټ راتاوه، ما بلډینګ ته دومره ګوره چې ټوپۍ دې راولېږي ورسېدې که نه. دا د پښتنو په ډېره هم نه دا چې ته په کلي کې ګرځې او ځان دې پټواري جوړ کړي دا ځمکې ناب کې او دا جو دی خو دا خو پسې لږ راځي دا د چا لکه مړه کلی شه زړه دې خپل وکړو ځان دې ذلیله کړی دی نه دې د ژوند نه مزه واخیسته نه دې دینداري وکړه په حسد کې واقع شوې په ګناه کې واقع شوې او دغه حسابونه دې لګولي دي د ځمکه دلته او د پسې دا د کوم ځای نه راوړو دا پسې د کوم ځای نه راوړو دا تور ګاډی د کوم ځای نه او سپینې جامې د کوم ځای نه رالي سرې کړي د کوم ځای نه رالي دې ذلت ته یوازې وګوره ته دې ذلت ته وګوره ته. عباس څه وایي